ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د ټولو اکاونټونو راپور راوباسو او همدارنګه زده به کړو چې څنګه کولی شو یو څو مشخص اکاونټونه پیدا کړو. راځو اګزاکټ خلاصوو، خپل وختنی ډیټابیس خلاصوو، راځو اکاونټس ته او پر اکاونټ ریپورټ باندې کلیک کوو. په دې برخه کې تاسې کولی شئ په خپل ډیټابیس کې ټول موجوده اکاونټونه وګورئ او همدارنګه تاسې کولی شئ مشخص اکاونټونه د اکاونټ د نوم په واسطه او یا هم د اکاونټ د تلیفون شمارې په واسطه پیدا کړئ. د مثال په توګه غواړم چې اکاونټ د نوم په واسطه پیدا کړم. په دې برخه کې د اکاونټ نوم لیکم او پر سرچ باندې کلیک کوم. په دې شکل سره کولی شم د اکاونټ د نوم لیکلو په واسطه یو اکاونټ را پیدا کړم او یا هم غواړم چې د تلیفون شمارې په واسطه یو اکاونټ را پیدا کړم. نو په سرچ کې د اکاونټ تلیفون شماره لیکم او پر سرچ باندې کلیک کوم. په دې شکل سره کولی شم د اکاونټ د تلیفون شمارې په واسطه پیدا کړم او همدارنګه تاسې کولی شئ د سورت بای په واسطه اکاونټونه ترتیب کړئ. د آی ډي په انتخابولو سره تاسې کولی شئ اکاونټونه نظر د اکاونټ نمبر ته ترتیب کړئ. د نوم په انتخابولو سره کولی شئ اکاونټونه نظر نوم ته ترتیب کړئ او د ریسنټ په انتخابولو سره تاسې کولی شئ اکاونټونه نظر وخت ته ترتیب کړئ. په ډیفالت ډول سره سیستم اکاونټونه د اکاونټ ډول په مطابق ترتیب کړي دي. که چیرې ستاسو په ډیټابیس کې اکاونټونه زیات وي، کولی شئ اکاونټ ته راسئ او په دې برخه کې د خپلې خوښې اکاونټ ډول انتخاب کړئ. د کسټمر په انتخابولو سره کولی شئ هغه اکاونټونه وګورئ چې د مشتري لپاره مو جوړ کړي وي او یا هم د صراف په انتخابولو سره کولی شئ تاسې هغه اکاونټونه وګورئ چې د صراف لپاره مو جوړ کړي وي. که بیا هم ستاسو په ډیټابیس کې اکاونټونه زیات وي، تاسې کولی شئ بالانس ته راسئ او د کریډیټور په انتخابولو سره کولی شئ هغه اکاونټونه وګورئ چې ستاسو په ډیټابیس کې په خپل اکاونټ کې حساب ولري او یا هم د ډیبیټور په انتخابولو سره کولی شئ هغه حسابونه وګورئ چې په خپل اکاونټ کې ستاسو څخه باقي وي او د ناټ زیرو په انتخابولو سره تاسې کولی شئ هغه حسابونه چې موږ سره حساب صفر وي لرې کړئ. په دې شکل سره تاسې کولی شئ ووینئ چې هغه حسابونه چې له موږ سره حساب یې صفر وي ورک شوي دي او همدارنګه تاسې کولی شئ په دې برخه کې د افغانۍ کرنسۍ په انتخابولو سره کولی شئ د اکاونټونو د افغانۍ کرنسۍ حساب وګورئ. بیا پر افغانۍ کرنسۍ باندې کلیک کوو او د ډالر کرنسۍ په انتخابولو سره کولی شئ د اکاونټونو د ډالر کرنسۍ حساب وګورئ. د همدغو اکاونټونو د راپور د راویستلو لپاره تاسې کولی شئ په دې برخه کې پر پی ډي اف باندې کلیک وکړئ او په دې شکل سره کولی شئ د داخل شویو معلوماتو په مطابق د ټولو اکاونټونو راپور راوباسئ. د راپور د پرینټ کولو لپاره تاسې کولی شئ پر پرینټ باندې کلیک وکړئ. مننه د لیدلو څخه. د نورو معلوماتو لپاره کولی شئ زموږ ویب سایټ او یا هم زموږ د سوشل میډیا څخه کتنه وکړئ.